کوم په نامه د لوی خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذات دی. د عوامي نیشنل پارټي لاړخه ظریف شهید آډیټوریم کې د خدای بخښلي ارواښاد ماما د 14 تلین په مناسبت په دې ډېره درنه پرتمینه تعزیتي غونډه کې راغونډ شوو د پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو د مختلفو ضلعو ملګرو مشرانو د ضلع کوټې د تنظیم ډېرو ذموارو د مختلفو یونټو راغلو ملګرو د پښتون زوج فدریشن ذموارو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه یقینا د ټولو د مخه د هر یو ملګري شکریه ادا کوو. د مختلفو ضلعو د ذموارو ملګرو د هغې سره راغلو د پارټۍ د ملګرو بالخصوص د ضلع کوټې د ټول تنظیم او د ټول ملګرو چې په کوم درنښت تاسو نن ماما ته د 14 تلین د لارې درنښت ورکوئ. کوم عزت او کوم احترام چې تاسو ورله ورکوئ ستاسو په دې ډېره درنه او پرتمینه ناسته باندې ستاسو د یو یو ملګري شکریه ادا کوم. یقینا ماما ته د خراج عقیدت وړاندې کولو په خاطر به زه دومره ووایم لکه څنګه چې دلته د ماما د سنګر ملګرو د ماما په فکر باچا خان سره یو ځای هم فکر ملګرو دلته خراج عقیدت پیش کړي. د ده د ژوند مختلف اړخونه د کام دپاره قرباني د خپل ولس په غم او په تکلیف غمجن د ده د ژوند کوم حالات چې دوی پیش کړل. یعنې زه به دومره ووایم که څه هم د عمر په حساب ماما موږ پریکټیکلي ډېر کم به لیدلی وي خو چې کم لږ وخت مو د ماما سره په مختلفو حوالو د تنظیم او د پارټۍ د لارې د ده د ژوند په اړه لیدل کتل سوي دي. نو د اصغر په حیثیت به زه دا ووایم چې تاسو باور وکړئ دا داسې نه چې هغه د پښتنو متل دی چې وایي زموږ په ژوندیو کې ښاغلي موږ نه منو او زموږ په مړیو کې موږ بیا هر سړی ښاغلی ګڼو. په دې بنیاد نه وایو. ماما چې د ژوند پر هر اړخ باندې د بحث د لارې د مباحثې د لارې ما خپله لیدلی وو. یعنې ډېر کم سپېڅلي داسې خلک رښتیني خلک سپین او صفا خبرې کولو خلک ډېر کم موږ لیدلي دي. بیا که چیرې د ماما په قرباني سړی نظر واچي د ماما د سنګر ملګري دلته ناست دي په سټېج هم ناست دي لاندې هم ناست دي. که زه دا خبره وکړم دوی ته دې الله ژوند ورکړي دا هر سړي که ماما د مړه نن په وجود بیل دي او که د ماما د سنګر د فکر باچا خان د سیاست د هغه وخت ملګري دا چې د مړه سره یا په پنډال کې ناست دي یا په سټېج ناست دي لکه څنګه چې په دوی خبره وسوله دا په تاریخ کې او خصوصا د پښتنو په تاریخ کې ډېر کم لیدل کېږي ملګرو چې د انسان په ژوند کې انسان ته هر څه د لاس لاندې پراته وي. زموږ په دې وطن کې نن ملګري سیاست کوي ملګري منډې کوي کرنډې کوي په بیلو بیلو لارو د خپل تنظیم او د خپل ګوند خدمتونه کوي. خو یقینا په دې ننني حالاتو کې چې موږ ګورو هر سړی بیا کوشش دا هم کوي چې زه روزګار ولرم زه کاروبار ولرم زه نوکري ولرم زه د ژوند د تېرېدو دپاره یو بندوبست هم ولرم. خو دا هغه خلک ملګرو دا بیا نه په قسمتي ده زموږ د کام
چې چاته دا میدان داسې خالي ورپاته سو چې چا پر دې وینې ورکړلې، چا پر دې جلاوطنۍ تېرې کړلې، چا پر دې جیلونه کاټ کړل، چا پر دې شپې او ورځې رڼا او سپینې تېرې کړلې. هغه خلک چې په څه طریقه په کومو طریقو د مخه وایستل شول، دا ځان ته یو بحث دی. خو دا هغه خلک ول که ماما که د ماما د سنګر او د باچا خان د فکر دغه وخت خلک وو. د دې ټولو په مخ کې نوکري پرته وه، ملازمت پروت، باعزته روزګار پروت و. خو د دې کام په خاطر دې هغه لاره خپله کړله چې نن خو پرېږده دننه څه که زه دا درته وایم چې په 14مه صدۍ کې د دغه لارې قرباني او ژوند کول ډېر ګران کار و چې ته به په غرونو کې سفرونه کوې، ته به په ګنټو او په میلو په سوونو په زرونو میلونو په لوڅو څو سفرونه کوې، ته به ستا به خوراک نه وي، ستا به د اوبو بندوبست نه وي، ستا به شپه د خیمې وي، ستا به د ټکټکو د نیالۍ بندوبست نه وي. نو یقینا دا هغه خلک دي ملګرو چې د دې ورځ په یو قامي جوش، په یو قامي جذبه جوړول، دا باید موږ هر سړی د ځان فرض او ذمهواري وکړو. خو خبره پر دې کول غواړم چې د کومې لارې دپاره، د کوم فکر دپاره، د دې کام د یو ښه سباون، د یو ښه مستقبل په خاطر دې خلکو قرباني ورکړلې. دې خلکو نوکرۍ ته، دې خلکو کورنۍ ته، دې خلکو کاروبار ته، دې خلکو د ژوند هر هغه خوند او رنګ ته جواب ورکړي د دې کام په خاطر. هغه مشکلات، هغه تکلیفونه نن هم دا کام په مختلفو شکلو، په مختلفو سلسلو احساسوي او محسوسوي. غټه خبره دا ده چې د ماما څخه واخلې یا دا هره ورځ چې موږ دا ورځې جوړوو، 14 نومبر جوړوو، 8 اګست جوړوو، مختلف ورځې خالص په دا کوټه کې به دې صبح کې موږ جوړوو. داسې نو چې جنوري راواخلې، باچا خان او د ولي خان ورځې، دا ټولې ورځې په آخر کې چې د باچا خان په فکر کې رايوځای کېږي. د دې ټولو مخورو، شهیدانو، سپېڅلو، ارواښادو مشرانو ورځې چې موږ جوړوو، دا ټولې ورځې په آخر کې چې د باچا خان په فکر سره یوځای کېږي. هغه فکر، هغه بیانیه، هغه سوچ باچا خان دې کام ته د یو ګوند په خاطر نور کړی ملګرو، د یو کور، د یو خاندان د جوړښت په خاطر نور کړی، د دې کام په خاطر یې ورکړی، د پښتون افغان ملت په خاطر یې ورکړی و. هغه سوچ، هغه فکر نن هم د مشکلاتو سره مخامخ دی. بلکې که زه دا ووایم چې تر هغه وخت هم ډېر سخت سوی دی، کوم وخت چې د دې کار دپاره جلاوطنۍ ماما او د ماما ملګرو خپلې کړې ولې، تر هغه وخت هم ډېر سخت سوی دی چې په ټارچر سیلو کې به زموږ ملګري شپېته ورځې پراته ول. تر هغه وخت هم سخت سوی دی چې زموږ ملګرو به د سرکار او د هغه د وهلو ټکولو څخه د بچاو دپاره په مختلفو علاقو باندې خپل سفرونه او ژوندون کاوه. سخت سوی ځکه دی تاسو نن خبر وکړئ، تاسو نن فکر وکړئ، نن ستا مدعي، نن ستا د دې فکر، د دې بیانیې مخالف تا سره د FIR کار نه کوي، تا ته دا لاره نه درکوي چې جلاوطنۍ خپله کړه، تا ته پر هغه میدان باندې د بازۍ موقع نه درکوي چې ته د ده سره د عدالت د لارې، ته د ده سره د جلاوطنۍ د لارې، ته د ده سره د جیل د لارې مقابله وکړې، بلکې ډېر اسان او بربنډه او د بربریت لاره خپله کړې ده. تا د منځه وړې او داسې په نامعلومه لاره دې وړي چې بیا ته د کور په څنګ کې په تاڼه او په کچاري کې دا یې خیال هم نشې کولی چې زما مدعي څوک دی. زه اکثره چې دا د بلوڅو پروګرام ته ورسم، ځوانتي بیا هم خوشقسمته یاست، تاسو باندې بیا هم د الله لوی فضل دی. ستاسو مدعي ریاست مخامخ دی، ریاست ستاسو د هر شهادت په شا کې بیان جاري کوي چې موږ نن د مزاحمتکارو 15 کسان په سلسله غره کې شهیدان کړل، نن یې په تربت کې شهیدان کړل، نن یې په پلانیزي کې شهیدان کړل. ما د مړو سره کیسه الټه شروع کړله، زما د شهادت دپاره د دین په نامه یې بیان جاري شي.
د اسلام په نامه بیان جاري شي چې دا خودکشي حمله د اسلام د خدمت لپاره د پښتنو په منځ کې ما وکړه. اوس زه په کوم تاریخ پسې ولاړ شم؟ زه په کوم مجاهد پسې ولاړ شم؟ زه په کوم خراساني تحریک پسې ولاړ شم؟ زه په کوم لښکر پسې ولاړ شم؟ زه په کوم جماعت دعوت پسې ولاړ شم؟ دا د نن چې د سیاست کوم مشکل او تکلیف موږ ته پیښ دي چې ځکه زه وایم چې دا مشکل د هغه وخت ډېر زیات شوی دی. کوم وخت چې ماما یا د ماما ملګرو د باچا خان د فکر او د سیاست د لارې جلاوطني خپله کړې وه، جیل یې خپل کړی و، وهل ټکول یې خپل کړي ول. دا معلوم و چې ماما په کرایم برانچ کې پروت دی. دا معلوم و چې د فلانۍ ملګری چې دی دا په هوته جیل کې پروت دی. دا معلوم و چې فلانۍ ملګری د ډېرې سزا دپاره مچ ته واستاوي. دا معلوم و چې سکر ته یې واستاوي. دا معلوم و چې کراچي ته یې واستاوي. ای پښتنو موږ تاسو راسئ په دې خپل منځ کې وګورو. اوس دا کم خلک دي چې سردار حسین بابک ته دم کړي پر څه شي وکړي؟ سردار بابک ټوپک راخیستی، سردار بابک جرګه کړې ده چې د دوی پر اردو جنګ وو. دا کم خلک دي چې پر عالمزیر په کور ټکان کوي. دا کم خلک دي چې زما د هرنایي ملګري زما د کوټې چې د ترین جلسې ته را روان دي د بم دماکه په ریموټ ورته وسوه، عبدالرازق او عبدالرزاق پکې شهیدان شول. دا کم خلک دي چې په سپینه ورځ په ښار کې لالا وژني. دا کم خلک دي چې په اتم اګست زما وکیلان وژني. دا کم خلک دي چې په کوچناه کې زما ملګري رايوځای کېږي. د کام په فکر خبره سره کوي، د کام پر سیاست باندې خبره سره کوي. دماکه کېږي قاسم جان محمد خان ته کېږي. ای ملګرو پر دې غور کول غواړي. او که زه دا خبره وکړم چې خالقدار بابر په موږ ګولې کې قسمته په دې وي چې مخامخ د ریاست په ګولې شي، مخامخ د ریاست په ګولې شي چې دنیا ولري. نو دوی معلوم شو پر کرنل اف آی آر کار شو، د هغه په دین اف آی آر کار شو. لیکن دا بله لوبه چې د موږ سره شروع ده. او زه به دا خبره وکړم، ای پښتنو ستاسو د دې ګوند ستاسو د دې تحریک مخنیوی دا یوازې په دې نامه نه دی شوی. تاسو سوچ وکړئ، تاسو فکر وکړئ. یو هغه مشترکه جدوجهد و چې زموږ د علماء هندو د دې خطې د ازادۍ دپاره د جهان د مظلوم او میکومو خلکو په ګډه وو چې موږ په کومه ورځ د انګریز ښه د دې خاورې څخه ایستلې ده. بیا تېراسي په دې خوا باندې په دې حساب وکړو چې په کومه ورځ موږ دې خطې ته ازادي ورکړې ده. انګریز زما په جیل، زما په شهادت، زما په قرباني، زما په جلاوطني د دې خاورې سره شوی دي. بیا د هغه ورځې بعد باچا خان رنګه سړی د کفر د فتوې سره مخامخ شوی. ولي خان خو یې داسې سور کافر ګاڼه، سره جنډه یې د کفارو جنډه ګڼله. بیا دا سیاست را روان تاسو وګورئ. بیا په اویا کې د موږ سره څه وشول؟ پر څه شي وشول؟ ای پښتنو پر دې غور کول غواړي. مولوي صاحب د ریاست په بغل کې ناست دی، د جهاد په نامه، د کفر او د اسلام د جګړې په نامه دلته د پارلمنټ د لارې زما مخ نیولی دي چې زه د کام لارې خلاصې کړم، زه د خوشحالۍ او د ترقۍ لارې خلاصې کړم. هلته د ټوپک په خوله زما پر حساب کوي. او زه ورسره قرآن نه خبره کوم، زه ورسره د سیاست خبره کوم، زه ورسره د ورورولۍ خبره کوم، زه ورسره د مسلمانۍ خبره کوم. او ته څنګه ما ته دا وایه چې ته پر ما باندې د کفر فتوا لګوې؟ ته ما په یو کامي فکر کافر ګڼې څنګه؟ او د دې په څنګ کې زموږ سره د کام او د ژبې او د کمپرسۍ په نامه باندې لښکرونه را روان کړي. دا د هغه بیل نه دي، دا د هغه ریاستي سازشو وتلي تحریکونه نه دي چې د مولوي صاحب په نامه موږ ته مخامخ دي. یا موږ ته په دې وطن کې د مسلمانیانو په نامه مخامخ ول، یا موږ ته په دې وطن کې د خانانو، د نوابانو، د قبایلو په نامه مخامخ ول. دا د هغه سازشو او تحریکو انسان وجودونه دي چې راته جوړ کړي دي. تاسو پر دې غور وکړئ. که چیرې د کام د ګټې او د خوشحالۍ خبرې نو د ما سره دا وجود په اویا کې پر څه شي جلا شو؟ یو خواته د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو اعلامیه وایي چې زه به سردار داود دماغ پر هغه ډول ودرم چې ټول عمر به دې یاد لري. هغه اعلامیه کړو د خپل ریاست او د ریاستي ادارو د لارې ګلبدین راولي، احمدشاه مسعود راولي، رباني راولي، ګیلاني راولي په کنډۍ کې د صوبهدار د ملیشې د صوبهدارانو کتې ورلګوي، کارډونه په جیب کې ورکوي،
د جهاد ټریننګونه ورسره شروع کړي. د دې فکر او د دې بیانیې په خلاف په دې وطن کې پر نیب پابندي لګوي. نیب وایي د نیب په څنګ کې که بنګالی دي، د نیب په څنګ کې که بلوچ دي، د نیب په څنګ کې که سندی دي، دا وایي. او زما ستا د کاکا زوی د کان په نامه د هغه سره ملګري کېږي، نه د افغانستان تباهي ته ګوري، نه د دې ځای د محکوم او مظلوم افغان و تقسیم ته ګوري. دا وهل کېږي او نتیجه یې څه راوتل چې فلاني ته 15 پرمټې میلاو شو، فلاني ته 15 بورې غنم میلاو شو، فلاني ته 15 پاچا پوره میلاو شو. دا سلسله ته نه ده پوره روانه، دا ګوند بارها د وهلو کوششونه وشو چې تر ننه ورځې پورې کېږي او روان دي. بیا یې هم ستا مقابله نه ده کړې. تاسو وګورئ پښتنو داسې یو 3-5 ورځې مخکې د خان زمان یو تقریر کېدی، ستاسو به اورېدلی او ته باور وکړئ کله ناکله د یو چا خبره خامخا په دې نه اورېدل زه په خپله مناسب نه ګڼم چې سړی د هغه د عهدې او د هغه دغه پر بنیاد باندې اورېدل نه کړي. خو هغه ډېره سپینه صفا یو خبره کړې ده. هغه وایي کوم ګزار چې ما ته راکول شو د اویا څخه ونیسېدل نن ورځې پورې د ډاکټر خان د شهادت سره واخلېدل خالقات بابره پورې راځي. دا ګزار که په دې وطن کې هر چا ته ورکول شوی ولی خلک د یوې واقعې تاب نه لري. د یوې واقعې بعد ته تحریکونه ختم شوي دي، پاټیانې ختم شوي دي. تاسو په خپل وجود سوچ وکړئ. په دې زه نه کوم ګزار چې زما وجود سیاسي طور تقسیم کړي. په دې زه نه کوم ګزار چې ما سره په څنګ کې د دین او اسلام په نامه باندې خبره روانه کړله، پر ما د کفر فتوې ولګولې. زه یې د دې وطن په مخ کې د روس د ایجنټ په نامه، د انډیا د ایجنټ په نامه، د جهانیانو د ایجنټ په نامه باندې د کفارو په صف کې ودرولم. په دې زه نه کوم ګزار چې کوم ګزار یې پر ما باندې د خودکشي د لارې وکړي، د ټارګټ کلینګ د لارې وکړي، د شهادت د لارې وکړي. تاسو راسئ وګورئ، تاسو یو پېښور ته ورسئ، تاسو یو سوات ته ورسئ، تاسو په تیمرګره کې زموږ پوره تنظیم 45 د صفې اول خلک د جشن پښتونخوا په فنکشن کې په ګمان والوزول شول. بیا هم موږ ته وجود لرو. زما په کراچي کې په یوه ضلع کې یو صدر شهیدېږي چې زه بل ټاکم هغه شهیدېږي، چې زه بل ټاکم هغه شهیدېږي. دا په تاریخ کې د یو ګوند سره نه دي شوي چې پرله پسې د یو چا 3 ضلعي صدران په شهادت رسېدلي. زما تنظیمونه سم په شهادت ورسېدل. خو دا غټه خبره ده چې نن موږ د بیانیې سره ولاړ یو. دا غټه خبره ده چې موږ نن د باچا خان د هغه افکارو سره بیا هم ولاړ یو. په دې خطه کې ملګرو جنګ د دې ریاست سره د ریاست د بیانیو د باچا خان د بیانیې دي. په دې به سړی سر خلاصوي. دا جنګ د کرسۍ نه دی، دا جنګ د اقتدار نه دی. خلک دې لګیا دي که د 23 تیاري کوي که د 28 تیاري کوي. په هر سازش چې د دې پارلمان ځان حصه جوړوي. وایي ملګرو زموږ په دې وطن کې جنګ د بیانیې دی، د هغه بیانیې سره چې دې ریاست د مړه سره د بنیاده سره راخیستې ده. د بنیاده سره دا ریاست د ما سره په مختلفو شکلو او په مختلفو سلسلو چې کومه سلسله روانه کړې ده جنګ د دې دی. ستا بیانیه خلک نه مني، ستا بیانیه دا څه شي؟ ای ملګرو ستاسو په بیانیه کې توپک خو نشته، تشدد نشته، جګړه نشته، پارلمان شته، ووټ شته، د جمهوریت خبره شته، د بنیادي انساني حقوقو خبره شته. نو تاسو سوچ وکړئ، تاسو فکر وکړئ چې بیا ولې ته ویل کېږي. خو ځکه ستا په بیانیه کې، ستا په سوچ کې، ستا په فکر کې د دې وطن د اوسېدونکو د ولسونو بقا محفوظه ده. په لوی سر کې د پښتنو بقا محفوظه ده. د پښتنو د وسایلو خبره پکې شته، د دې وطن د بلوڅو د وسایلو خبره پکې شته، د پنجاب د مظلومو طبقاتو خبره پکې شته، د سند د مظلومو طبقاتو خبره پکې شته چې دا ریاست دې ته تیار نه دی. تاسو وګورئ هغه سونامي چې د پی ټي آی د لارې به پر پنجاب راتلله، ستاسو وایي ټارګټ کړه. او تاسو ولیدل دا څومره لوی ډرامه چې پرون د فیض د باجوه وچلېدل. نن د پرویز الهي زوی مونس الهي اعلانیه ته ور وایي چې ما ته زما پلار ته
دا د باجوړ د ښار پیغام وروسته به د پیټۍ سره درېږي او په ظاهره جنګ دا روان و چې باجوړ چې دی دا د عمران خان مخالف و په حقیقت کې هغه څه روان و د دې ستا د بیانیې د مخنیولو دپاره هره حربه خلکو استعمال کړې ده او استعمالوي ستا بیانیه د لوی کور په حواله څه وله ستا بیانیه د هغه وطن د امن په حواله څه وله چې خلک تا ته نه درپرېږدي خلک چې هر څه وایي دا د باچا خان د ډېر تدبر او وسیع نظرۍ د سیاست نتیجه ده چې په خپل مرګ یې وصیت وکړي چې ما په جلال آباد کې سخت کړي دې ټول قام ته دې ټول وطن ته د یو افغان د یو وجود پیغام ورله ورکړي دا پیغام د چاپلار په هېڅ شکل اوس نشي پرې کولی د دې بیانیې سره هېڅوک اوس قدم نشي اړولی او موږ دا خبره کوو موږ د خلکو پر عهدو معترض نه یو خدای دې وکړي چې هر څه ونه ورکوي ورله ورکړي لیکن موږ د افغان خاورې د عزت د ننګ او د ناموس محافظان یو موږ پر دې باندې په چا اعتراض نشته چې ته ولې پکې رئیس وزرا ته ولې پکې امیر صاحب ته ولې پکې والي ته ولې پکې مطلانه موږ په دې اعتراض نشته زموږ په دې اعتراض دی چې ته زه یو آزاد خودمختیاره قوم یم ته زه یو آزاد مملکت یم نو زه د تا پوښتنه کوم چې ستا جنډۍ چیرې ده ته زه یو آزاد ریاست یم ته زه خودمختاره ریاست یم ته زه د توپک په زور راغلی ته زه په خپله مرضي راغلی ته زما په شا کې څوک نه دي ولاړ نو زه د تا پوښتنه کوم ستا ترانه چیرې ته زه آزاد ریاست یم ته زما سره چې دی د خپل ریاست هر څه واک و اختیار سره دی نو زه د تا پوښتنه کوم چې شهباز شریف څوک دی چې د اسلام آباد پاکستان په کیبنټ کې پر دې خبره کوي چې موږ ته تر هر څه د افغانستان کویله ارزانه پرې وویستي دا غلیباچي چا وکړه چې اوس په بامیان کې هلته دومره کویله پرته ده چې هیټینګ کیپیسیټي د پاکستان تر هر ځای د کویلې زیاته ده دا کومه خودمختیاري ده موږ وایو دې وزیر خارجه ته وایي که وزیر داخله دی که پلار دی که هر شی موږ ورته وایو چې وروره زموږ په دې اعتراض نشته دا موږ ته د پخوا څخه معلومه وله دا موږ ته د ډېره وخته څخه معلومه ده چې په اویا کې درته څه روان و سوی کوم کردار ډاکټر نجیب روډي سترګې د بینالسیوان د اقوام متحده په جیب کې پروت و تاسو د ګلبدین حکمتیار د وزارت عظما په پګړۍ کې ناست ولاست دا موږ ته معلومه ده دا بېله خبره ده دا خبره منظور وکړله د دې بیانیې بنیاد غلط و دا کوږ بار و پښتانه وایي کوږ دیوال چې د اسمانه وایي کوږ دی دا کوږ دیوال و چې یو 50 کاله بعد په نړېدو دنیا ولیدي موږ هم نن هغه قوم ته دا وایو چې که ته چیرې ځان د خپل ریاست د خپل وطن مالک کوې نو د دې ریاست وسایل باید د افغانانو په اختیار وي که ته چیرې ځان واقعي یو آزاد ریاست او مملکت کوې ستا جنګه باید معلومه وي ستا ترانه باید معلومه وي او ستا فیصلې خلک دا رنګه نه وکړي چې ستا د هر ښار په هر هوټل کې چې دی د دې وطن خلک ناست یا ته فیصلې کوي ستا په کونسلېټ کې څوک ناست ستا فیصلې څوک کوي دا د باچا خان د فکر د بیانیې جنګ و چې روان دی ملګرو او دا جنګ به موږ کوو پر دې خاوره باندې زما سره د تشدد جواب څه جوړېږي زما هره ورځ خودکشي زما په کور کې ټکان زما په دروازه کې بم الوزول دا خلک ولې کوي خو تا نه نه کوي په پښتنو تاسو ته وایو او پښتانه وایي د ولس زور د خدای زور دی که ستاسو اتفاق و ستاسو ورورولي وه ستاسو دغه افغاني مینه او پښتنوالي و دا زه تاسو ته لیکلي در کوم دا زه تاسو ته باور در کوم چې په دې کتاب کې د باچا خان د فکر د باچا خان د سیاست څخه سوا ولا که یوه بیانیه وچلېده ولا که یو سوچ یا یو فکر وچلېده دا کار به راوړل کېږي دې فکر ته دې بیانیې ته به یو ورځ دا ملا هم راځي دا طالب هم راځي چې نه دا توپک زما و نه دا جنګ زما و نه دا جهاد و او نه د دې جهاد د لارې ما غزا و شهادت ترلاسه کړی دا د بل جنګ و پر ما تپول سوی و ما ته په لاس راکول سوی و دې جنګ ته دې بیانیې ته به یو ورځ د کام په نامه چې هر څوک سیاست کوي دا به ټول راځي د دې بیانیې سره د دې فکر سره به دري او دا بیانیه به پر مخ ځي
دا موږ منو شپه به ډېره ورته سوي تکلیف به ډېر راغلی غمونو پریشانۍ به ډېرې راغلي خو دا مې ایمان دی دا مې باور دی په دې کې باور دی چې پر دې هغه رښتینې وینې توی سوي دي د دې دپاره هغه شپې رونې سوي دي د دې دپاره هغه منزلونه تېر سوي دي د دې دپاره هغه جیلونه هغه وهل ټکول سوي دي چې د دې رښتینې سیاست او د دې رښتینې فکر څخه پاخوا د دنیا په یو تاریخ کې څوک نشي پیدا کولی دا غلطه کېدلی نه شي خدایه مکه دا پر نتیجه باندې موږ بېلارې کولی نه شي دا به موږ منزل ته رسوي هغه منزل که د باچا خان قبر جلال آباد و هغه منزل که دلته هره خوشحالي و ترقي و ابادي ونه دا هر څه چې په دې منځ راګډ سوي دي په هر نامه په هر شکل چې راګډ سوي دي دا به خپل انجام ته رسېږي دا به په خپله خلک کې رسوا کېږي او دا به په خپله یو پر بله ګوایان جوړېږي چې دا څه دلته وسول په دې خاوره کې دا دره ښول و دلته پلاني ورښول او دا هدایات به اخري شي و هغه ځای ته به رسېږي چې د چا د لاسه زموږ وطن په لر او په بر کې تباه او برباد شوی دا به هغه ځای ته رسېږي او دا په ټول ډول ښکاره کېږي خو په دې خوشحاله یم چې د کوم فکر ملګري او د کوم سیاست پلویان یو د کومې باچاخانۍ پلویان او یو ځای پر یو ځای سره ناست خلک یو دا مو ایمان دی چې دا مو خپل منزل ته خپل هدف ته په یو لویه ورورولي په یو لویه پښتونولي ځان رسوي په دې څو الفاظو یو وار بیا د ټول تنظیم د ټولو ملګرو د زړه له تله په دې ډېر درانه او په زړه پورې تعزیتي غونډې جوړېدو شکریا ادا کوم د میډیا د ملګرو د ټول تنظیم د ملګرو او ماما ته یو وار بیا هغه ټولو شهیدانو ته هغه ټولو نوموړو ته دا عقیدت سره زړونه وړاندې کوم خوشحاله اوسئ اباد اوسئ